درې شعبه د ایمان د سبالا او یاو شعبو څخه دا ده چې انسان به د میلمنو عزت او احترام ساتي. میلمه پالنه دا داسې عمل دی چې د ټولو ادیانو او د ټولو انبیاو امتو په مابینځ کې مشترک عمل دی. قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل موږ ته د ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې ابو الانبیا دی، خلیل الرحمن دی علیه الصلاة والسلام، د هغه قصه بار بار تکرار کړې ده چې ملائکه علیهم السلام و هغه ته پر شکل د انسانانو راځي. هغه وخت چې د هغه د وراره لوط علیه الصلاة والسلام پر قوم باندې مځکه را اړول، نو یوارې ده ته راغلی دي و ده ته یې زیری د زوی ورکړی دی. او په دې قصه کې الله عز وجل دا راته فرمایي، وایي چې کله دا ملکې د انسانانو نابلدو انسانانو پر شکل ابراهیم علیه السلام ته راغللې، ابراهیم علیه الصلاة والسلام دستي ولاړ سو، فما لبث ان جاء بعجل حنیف، ځنډ یې ونه کړی مګر دستي بیا یو کباب سوی ګلګی ورته راوړی. دا سخاوت دی، دغه ایثار دی، دا میلمه پالنه ده. انبیاء علیهم الصلاة والسلام د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د زمانې څخه دا عمل نه، بلکې د آدم علیه الصلاة والسلام د زمانې څخه دا عمل را شروع د انساني آدابو څخه، د انساني ضروریاتو څخه او د انساني اخلاقو څخه دغه یو ښه عمل، یو ښه اخلاق موږ تاسو ته په میراث باندې راپاته سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په وحی باندې مشرف کیږي، هغه اول حالت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راځي او هغه په غار حرا کې دی. الله عز وجل د سورة العلق دا 15 آیاتونه ورته نازل کړل. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق تر ما لم يعلم پوری. مبارک علیه الصلاة والسلام راغلی، خپل بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ته دا قصه کوي او بدن یې ریږدی دی، داسې و لکه ته بچی وي. خدیجه رضی الله تعالی عنها زموږ ستاسو مور چې ډیره هوښیاره او ډیره تجربې والا ښځه وه، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکوي، وایي غم مه کوه، الله هېڅکله تا نه خواروي، ځکه ته دا خوی لرې، دا خوی لرې، دا خوی لرې، په هغو خویو کې یو دا ورته وایي چې ته د میلمنو عزت کوې. دا د میلمنو عزت، د میلمنو پالنه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خوی و چې قریشو رسول علیه الصلاة والسلام په دغه خوی باندې مني. دا هغه عمل دی چې د کافرانو د کفر و د جهالت په وخت کې هم د دې د فخر یو مفخره دغه وه چې هغوی به د میلمنو عزت کاوه. په دې وجه باندې کله چې اسلام د اسمانه څخه مځکې ته رانازلېږي، د دې نبوي عمل، د دې پخواني عمل تایید کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابي ته، هغه عرض کوي، سوال کوي، و یا رسول الله ای الاسلام خیر، ای د الله رسوله د کوم چا اسلام خیر دی؟ مبارک علیه الصلاة والسلام ورته وایي تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ډوډۍ ورکوه میلمنو ته او سلام وایه پر هغه چا چې پیژنې او که یې نه پیژنې. دا ښه اسلام دی. هر چا کې چې دغه خوی رالی، دا سړی نیک سړی دی او دا د نیکانو خوی دی. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه یو مبارک صحابي دی او دو منقبته الله عز وجل نصیب کړي دي د یهودو د علماو څخه و. کله چې الله عز وجل اسلام مدینه منورې ته راوستی، د مبارک علیه الصلاة والسلام د هجرت مقدس سره، نو دغه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه په اسلام باندې مشرف سو. دی فرمایي، وای ما چې کله د رسول علیه السلام چهره ولیدل، ما ته یقین سو چې دغه مخ د دروغجن نه دی، او ما اوله خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واورېدل، هغه خلکو ته
ارشاد فرمایه قل ایها الناس ای انسانانو ابشوا السلام سلام سره وایست واطعموا الطعام ډوډۍ ورکوئ میلمنو ته وصلوا باللیل والناس نیام او تاسو لمنځونه کوئ په هغه شپو کې چې خلک بیده وي. دا اوله خبر و چې د رسول علیه صلات وسلام څخه ما واورېدله. دا میلمه پالنه دا د ټول انسانیت د ټولو انبیاو او د ټولو باعقل او با ایمان امتیانو یو مشترک عمل دی او دا زموږ ستاسو په دین کې د ایمان یوه شعبه ده، 23مه شعبه ده.